د پیښور ملک سعد شهید پولیس سټیشن کې د ننه چاودنه شوې ده. دغه چاودنه په دغه پولیس سټیشن کې واقع جومات کې شوې ده. د احمال چاودنه وشوه کله چې په دغه جومات کې د ماسپښین مونځ شروع و. تقریبا 25 پورې کسان په دې کې شهیدان شوي دي چې پکې زیاتره پولیس واله دي او امام مسجد چې کوم دی هغه هم شهید شوی دی. په دغه ځای کې ریسکیو اپریشن شروع دی. زموږ نماینده حضرت خان زموږ سره په لاین دی. باقي تفصیل به د هغه نه اخلو. حضرت خان صاحب څه تفصیلات دي په دغه ځای کې؟ بالکل چې کوم ځای کې دماکه شوې ده په هغه ځای کې امدادي چې کومې کاروایانې دي هغه په مخ وړاندې روانې دي. د دې نه مخکې چې تاسو ته ما وویلې چې کرین یو کرین راغی اوس بل راغی او دغه شان ته چې کوم امدادي ټیمونه دي خصوصا د ریسکیو 1122 هغه ټول را رسېدلي دي. دغه ملبه چې کومه ده د لرې کولو دغه چې کوم عمل دی هغه په مخ وړاندې روان دی. ما تاسو ته دا هم وویلی چې ټوله علاقه چې کوم ده چې د پولیس لاین نه ګر چاپیر چې څومره علاقه ده هغه کارډن کړی شوې ده. دې سره پولیس لاین سره خوا کې پولیس سروسس اسپتال دی ورسره د سرکاري ملازمین دپاره چې کومه کالوني ده هغه هم ده. دلته هم خلک رهایش پذیر دي. ورسره د سنټ جیل دیوالونه هم لګېدلي دي. د دې ټولو سیکورټي جاج اخیستلی کېږي چې آیا دا واقعه څرنګه وشوله، د په کومه طریقه باندې چې کوم ځانمرګي بریدونکي هغه څنګه راورسېد، کوم خودکش حملاورو هغه څنګه انټر شوی، آیا د جیل د طرف نه خو نه دی راغلی، آیا دې خوا نه د پولیس سروسس اسپتال په ذریعه خو انټر شوی نه دی. د دې ټول چې څومره شواهد دي هغه جمع کولی شي په هغې باندې کار روان دی. مخکې چې کوم سیکورټي فورسز وو یعنې فوج وو هغه ځوانان دننه تعینات کړی شوي، نور فوج چې کوم دی هغه هم راغی. ټوله علاقه چې کوم ده هغه کارډن کړی شوې ده. ټوله علاقه کې چې کوم دی د سیکورټي فورسز سره سره چې کوم دی پولیس اهلکار هم تعینات دي. دننه صرف هغه خلکو ته هغه پولیس افسرانو ته اجازه ده چې هغه د های رینک والا افسران دي هغې ته اجازت دی، یعنې د سی چو لیول یا د ډي اس پي لیول پولیس افسران دي هغې ته هم اجازت نشته چې هغه انټر شي. چې کوم شواهد دي کرایم سین دی چې کوم دی هغه هم راجمع کړی شوی دی او هغې باندې کار روان دی. بل کرن چې کوم دی دا تاسو ته ښکاري ګوره، بل کرن چې کوم دی هغه دریم هغه هم راغوښتلی شو چونکې ملبه ده او داسې ښکاري چې د ملبې لاندې نور لاشونه وي او دغه چې د مړو کومه شمېره 11 ښودلی کېږي دغه شمېره نور هم سیوا شي. ولې چې دغه امدادي چې کومې سرګرمیانې دي هغه په مخ وړاندې روانې دي، امدادي کارونه په مخ وړاندې روان دي. ملبه چې کومه ده هغه ملبه چې کومه ده هغه لرې کولې جومات ملبه ده. داسې ښکاري چې د ملبې د لاندې اوس هم څه کسان لاندې وي. همدغه وجه ده چې 3 کرینونه چې کوم دي هغه دننه انټر شو پولیس لاین ته. هغه امدادي کاروایانې چې کوم ملبه ده هغه لرې کوي. امدادي کاروایانې جاري دي. د ریسکیو 11 ټیمونه دننه کار کوي. چې کوم امبولانس وي هغې کوم جوبل کسانو هغه ټول اسپتال ته منتقل کړي دي. هغه عمل چې کوم دی هغه لږ ودرېدلی شوی دی چې ما داسې ښکاري چې دننه نور جوبل نه کوي که هغه به ډیډ باډي وي. هغه ډیډ باډي دپاره دغه کرین راغوښتلی شوی دی او هغه کرین چې کوم دی هغه چې کوم ملبه ده هغه به لرې کوي او د ملبې نه پس به دا پته لګي چې نور ډیډ باډي په دغه ملبه کې شته او که نشته دی. تاسو ته ما مخکې دا خبره وکړله چې پولیس لاین ته د هر چاته د راتللو اجازت نشته. صرف مخصوص کسان چې کوم دي هغه پولیس لاین بار ګیټه پورې راتلی شي، دننه نشي تللی. ډېر خلک زیاته پریشانه دي، تشویش کې مبتلا دي. کومو خلکو چې خپلوان هغه په پولیس لاین کې دننه ډیوټي ترسره کوي هغې ته ډېره زیاته پریشاني ده. هغې دا کوشش کوي چې یاره په هغه شهیدانو کې د هغې خپلوان نه وي چې کوم جوبل کسان دي په هغې کې نه وي. ډېر لوی رش چې کوم دی هغه په لیډریډنګ اسپتال باندې ټول چې کوم جوبل کسانو هغه لیډریډنګ اسپتال ته منتقل کړی شوی. دا بنیادي چونکې دا ډېر زیات نږدې او فوري طور باندې چې کوم طبي امداد حضرت خان صاحب زموږ بل نماینده رشید افاق هم دا عمل زموږ سره په لاین دی، د هغه نه به تفصیلات اخلو. رشید افاق څه پوزیشن دی؟ ویل کېږي چې کوم ډیت ټول د پای کې سیووال راغلی دی. بالکل دا ویل کېږي دلته په الارز کې 18 کسان خو دوی کنفرم کړل چې 18 کسان چې کوم دي هغه الارز کې په شهادت باندې رسېدلي دي. دې نه ما شوه دلته الارز ته تر دې دمه پورې تقریبا 15 کسان چې کوم دي که نه هغه رسولي شوي دي. ژوبل شوي کسان چې کوم په الارز کې دي هغه 15 کسان دي.
دې نه ما چې موږ اوس دلته ولاړ یو یقینا چې د کتلی شي چې په الاریج کې بلها رشته دا چې کوم کسان روبل شوي دي یا نور چې کوم هغه کسان دي چې په شهیدان شوي دي د هغې له وایکین راغلي دي د میډیا کسان راغلي دي د پولیسو چارواکي راغلي دي دې نه ما د مختلفو سکیورټي ادارو کسان راغلي دي د خفیه ادارو کسان راغلي دي نو بیا چا دا आवाज وکړو چې دلته په الاریج کې د بل خودکش کوم اطلاع شته نو بیا خلک منډې را منډې کړې اوس پولیسو د الاریج ګیټونه چې کوم دي هغه بند کړل او د پولیسو وینا ده چې دوی الاریج کلیر کوي هغې نه پس په چې کوم دی که نه د بیا صورتحال واضح شي خو فلحال یې ګیټونه بند کړي دي تاسو کتلی شئ چې کوم د پولیسو اعلی افسران دي د هغوی گاډي هم بار ودرولي دي او الاریج ته څوک نه پرېږدي او اوسه پورې د چې کوم ژوبل شوي کسان وو د امبولینسونو او یا د نور چې کوم خیراتي ادارو امبولینسونه دي هغه به راتلل خو فلحال چې کوم دی که نه هغه سلسله هم اوس تر دې دمه پورې خو دا به ووایو چې ولاړه ده ولې چې اوسه پورې امبولینسونه نه راځي او دا امبولینس چې کوم وځي د هغه چې کوم وځي امبولینس د الاریج نه نو په دې کې ډیډ باډي چې کوم دي که نه هغه وړل کېږي هغه کسان چې کوم په ژوبل حالاتو کې دلته رسولي شوي وو یا چې کوم دی که نه اول نه شهیدان کړی شوي وو هغه کسان چې کوم دی که نه چې کله په الاریج کې د هغوی ټریټمنټ وشي یا هغوی چې کوم دی که نه د دې تصدیق وشي چې دا چې کوم دی که نه شهیدان شوي دي نو هغه کسان بیا هم په دې امبولینسونو کې وړي فلحال د سیکورټي چې کوم دی که نه انتظامات او د پولیسو طرف نه تقریبا ښه شوي دي ولې چې الاریج چې بند کړو تاسو کتلی شئ د پولیسو د اعلی چارواکي چې کوم گاډي دي هغه هم تقریبا راغلل هغه الاریج ته ننوتل دوی به هم د سیکورټي جاج اخلي دې نه ما سیوه بس تاسو دا ووایم چې تر دې دمه پورې په الاریج کې د 18 کسانو د شهادت تصدیق شوی دی چې 18 کسان چې کوم دي هغه الاریج ته چې کوم رسولي شوي وو په هغې کې ډیډ باډي هم وو په هغې کې ژوبل شوي کسان هم وو 18 کسان او دې نه ما سوا الاریج ذریعه وایي چې 15 کسان چې کوم دي که نه هغه ژوبل شوي وو چې دلته رسولي وو دې نه ما سوا چې مونږ د کي ټي ایچ چې کوم دویم غټ اسپتال دی د هغوی سره رابطه وکړه نو د هغوی وینا ده چې کي ټي ایچ ته یو ژوبل شوی کس هم نه دی راوړی شوی که تاسو وګورئ دا الاریج چې کوم دی د دې په منځ کې صرف یو اسمبلی ده او بیا های کورټ دی هغې نه پس بیا ډایرکټ پولیس لین دی نو دا تقریبا په 9 کیلومیټر کې پولیس لین ته اپروچ دی الاریج همدا وجه ده چې الاریج ته چې څومره هم ژوبل شوي کسان دي په هغې کې زیاتره الاریج ته راوړي شوي دي دې نه علاوه به زه تاسو دا ووایم چې مین جي ټي روډ چې کوم دی هغه یې هم بند کړی دی د عام ټریفیک دپاره ولې چې په هغې روډ باندې د بیا ټي نه پس ډېر زیات رش وي نو هغه روډ یې بند کړی دی